السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زه تاسو قربان ملک شازیب نن یو ځل بیا راغلو تندور چې یو ځای ته راغلو و دینه مخکې موږ یو فورم کړو تاسو نن ډېر خوښ کړو و هغه پرون چې موږ کول ته موږ سره ناستو منجن ماما سره ناستو ډېر خپل ګپ شپ سره لګېدل و نن یو ځل بیا راغلو و نن چې ما سره کوم شخصیت ناستې د تعارف محتاج نه تاسو به لیدلم وی ها خان بابا دی نن ای وزټ کړ د دورې کړ د راغلي دی تندور چیس کی اینه پښتنه کوه چې تندور چې خوښ شو خوښ نه شو او زه خوښ شو خوښ نه شو د چې کندازې جوړ کړ ډېر خواري پکړه د خپل جوړ کړ دی نو هی په دې حواله باندې سوال غواړي ای سره خبره تر کوه السلام علیکم جی وعلیکم السلام نو مخکې د جیم په خپل چینل باندې خرکلی وایو مهرباني نن جی تاسو وزټ کړی دی راغلی ډېر خپل دی یو فن ماحول جوړ کړی دی نو زه په حواله باندې سوال غواړي څنګه دی خوښ شو خوښ مونږ شو ډېر مزیدار سیټ اپ دی او بیخي کم چې لکه ګوران نن سبا دلته مغه یورپین کلچر او ټول امریکای کلچر راغلی کنه زمونږ دا کلچر بالکل ایر شو پاتې شو نو اوس چې کله دا مې ولید نو امپرس شوم ډېر زیات کلیوال ماحول دی او د خپل کلیوال ماحول کې ډېر زیات خوشحالېږم او څونه چې لکه مطلب د بار خلک زموږ د مردان کلچر لیدل غواړي یا زموږ د پښتنو سټایل او دغه لیدل غواړي به دا د بیسټ اگزامپل دی تندور چې مو خو اوس کله څنګه ده ذایقه څنګه ده ما تندوري شی اصل کې خوښه به نه وه خو د دې دا اوس کله ډېره مزیداره اوس بس ګوه اوس مې خوښه شوه کلمه به نه څکله تندوري که نه هم روټینګ ستاسو څه دغه دی چې یم خوښي که خوښ هم نه وي څکې که نه زیاته ساری یو کپ څکم یا نه څکم دا به تاسو خپل فین ګوري ایته که څه پیغام ورکول غواړي خیر که ته پیغام وکړي خپل فین ته ټولو فینس ته داسې چې بس د مشرانو ډېر قدر او عزت کوي د کشرانو ډېر خیال ساتي غلطو نه ځان ساتي هر نشې نه غلط دغه نه ځان ساتي او کوشش وکړي چې سپورټس طرف ته یا چې ضروري نه چې سپورټس مینان شي خو د خپل فټنس ډېر زیات خیال ساتي او ستاسو فیوچر ستاسو په لاس کې دی بس چې څنګه کم طرف ته تاسو بوتلل غواړئ تاسو بوتلی شئ دغه د سړي د ځوانۍ دغه لس پنځلس کالي په دې کې کوم محنت وکړو نو په بوډاوالي به بیا ټول عمر په ارام یې او که نه محنت هم ونه کړو بس بیا په ناست یې نو زه زما طرفه دا دغه چې په ځان باندې اوس محنت یې وکړې چې بیا د سیله میلاویږي ډېر مننه ډېر شکریه د وخت راکولو چې دا وخت ما سره وسیم عباس سره موجود دی سره خبره تر کوه چې څه وینا د نن راغلی دي تندوري چې زه ته راغلی دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څنګه خیر جی خیر جی څنګه خوښ شو خوښ مونږ شو یره جی زمو هډیر تابع تپری وته علي او عمران سپیر ته کولونه کول چې تاسو راشي او څنګه چې خان بابا وی تندوري چې ډیر زیات مزه وکړه او ان شاء الله زمونږ چې څومره ملګری ټول به ان شاء الله په بار دلته راځي جی تاسو سره روټین دی چې زیاته خوښی کنه چې زمونږ دومره خوښه نه ساری به صرف ناشته کې چې اسکو او اوس هم چې دا اوس کله ډېر زیات هم خوښه شوه نو ټولو ملګرو ته پیغام ورکوو دویم چې زیات نه یو بار ټیسټ وکړي او راشئ او یو پیری چې کوم دی نو وکړي ډېر شکریه جی بالکل دی خبر تاسو اورېدی او تاسو ته به زه یو ځل بیا ووایم د دې اډرس به تاسو سره شریک کړم تیر پوره کې مونږ ویلو خو بیا مو اکثر خلکو نه ځای ایر وي د دې ځای به تیر کړم دا په نوشهره روډ باندې دی او ټیکاله ته به مخامخ دی ځای جوړ شوی سټ اپ ډېر ښکلی اوفن ماحول دی اور پکې بل دي ځانه پکې خلک ګرمه چیمس کیه نو خامخې راشي وزټ وکړي او دې ځای نه خوندونه والي زموږ پروګرام به جاري وي مونږ سره اوسئ ګران عزتمندو کتونکو دا وخت چې ما سره کوم شخصیت ناست دی د تعارف محتاج نه دی تاسو به پیژنئ مو ښکاره نوم دی اجمل شاه یوسفزی ریډیو کې هم کار کوي دې سره خبرې ترې کوو دې تلو ریډیو ته پروګرام اوس راغله السلام علیکم جی وعلیکم السلام شاهزاد جی پروګرام شو بالکل پروګرام وشو زموږ پروګرام او ټایم داسې چې زه په خنه کې بیا راځم نو بس بیا دې کې د ورته ناسته کوم او روزانه یو نه یو داسې ملګری راځي چې هغه سره زمونږ ذاتي تعلق څنګه چې نن زمونږ ډېر ګران ملګری راغلی تاسو سره ناسته نو خان بابا د دې نه مخکې راغلی نو ملګرو سره پکې ملاقاتونه هم کېږي او بس ورته هم ناسته کوو چیمس کوو عمران صاحب چې کوم سفیر دی د مخکلي ځای جوړ کړی دی اوفن ماحول ادي په حواله باندې سوال غواړي یاره کوم ګورو مردان زمونږ د صوبې خیبر پښتونخوا دویم غټ ښار دی او په پېښور کې به داسې مواقع وي خو په مردان کې داسې قسمه
اوپن لکه تندوري په مردان کې مخکې سٹارټ شوی خو هغه صرف په نوم باندې تندوري و دلته کې اوپن اټماسفیر کې خلک دا د راضي او انجوای کی بلا رش روشته تاسو وینئ نو دا مردان لپاره یو خمو کړه مردان ځوانان دا د ټول ملګری تاسو ګوره د ټایم کې دا وخت دا ټایم داسې چې دی کې بندوي چیرې زه چرته لړسم ملګرو سره کېنم نو یو ماحول ورته چې دی نو چای هو جای والے پرووایډ کړی ډېر ډېر شکریہ اجمل شاه وروره اوس زموږ خبرونه سره ته رسي چې چېرته یې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان